مورې وې زویه دا اوږدې زلفې که لنډې نورې زوی وې مورې دا فیشن مو خو اوس دنیا خوښوي مورې وې زویه بس هم دغه غم خو جاړمه زه مورې وې زویه بس هم دغه غم خو جاړمه زه چې ستا د خور رشتې له څوک راشي نو تا خوښوي. په ځوان کول کې د شعر و ادب شوق پیدا کولو لپاره پېښور پوهنتون کې د یو مشاعرې تابعه شوې وه. په دغه مشاعره کې د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمو نه راغلو شاعرانو په خپلو شعرونو کې د ملک په موجوده حالاتو نظر واچولو. خدای دې د امن ګېهواره که زما خپل وطنه زما ښایسته وطنه خوږ وطنه او ګل وطنه وطنه تا کې به د امن سپرلی کله راځي دغه به موږ راولو که به پخپله راځي زما د ملک دشمن زما وطن ته سله راځي یو حادثه لا ختمه نه چې پسې بله راځي زه ورله قلم ورکم هغه به لاس کې بنګ ورکي زه یې الله کم او هغه ورله سم ډنګ ورکي نو زه یې روغه جوړه کوم او هغه ترغیب د جنګ ورکي ځکه جومات هم جوړوم هغه ورله سور رنګ ورکي. په تعلیمي ادارو کې د نصاب سره سره د شعر و ادب سره تړلي داسې قسمه پروګرامونه د طالب علمانو ذهني نشونما لپاره ډیر مهم کردار لوبوي. دې وخت نه به انشاءالله دا د دوی دپاره یو پریکټس دی چې د خپل علم سره سره د ښه طالب علم جوړولو سره سره په دې کې چې کوم پوشیده صلاحیتونه چې هغه مخې ته راشي. په دې تعلیمي ادارو کې چې مونږ دې خلکو ته د امن پیغام ورکو دې خلکو ته مونږ دا پیغام ورکو چې دا ادارې چې کومې دي په دې کې مونږ دا هلکان بوړ کو او دا مونږ راولو او مونږ داسې یو محفل دیو ته فراهم کړو د دوی د ټینشنونه ختم شي. که چېرې په تعلیمي ادارو کې داسې قسمه محفلونو انعقاد په مستقل توګه شروع کړی شي نو دې سره به هغه طالب علمان چې د شعر و ادب په اړه صلاحیتونه لري هغوی به په اسانۍ سره مخې ته راشي او خپله توانایي به په صحیح سمت استعمال کړی شي. د کیمرمین سردار علي سره عبدالرزاق، خیبر نیوز، پېښور.